د لغمان والي د اطلاعات او فرهنګ ریاست د بیلابیلو برخو سربیره د عامه کتابتون او د لینکن مرکز څخه لیدنه وکړه. د لغمان والي رحمت الله یارمل نن د سې شنبې په ورځ د وږي په 11مه نیټه د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست بیلابیل مدیریتونه، افسو فرهنګي کانتینر، عامه کتابتون، لینکن ښوونیز مرکز او فرهنګي تالار له چارو څخه لیدنه وکړه. د لغمان والي په خپلو خبرو کې وویل چې د ریاستونو په نظارت برخه کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ ریاست انتخاب کړ چې چارې ښې او د الله ښه والي سپارښتنه یې وکړه. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ ریاست، عامه کتابتون، لینکن ښوونیز مرکز او افسو فرهنګي کانتینر له مسؤلینو مننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان په ټولو حق لري باید ټول په صداقت او ایمانداري سره خپل دندې ترسره کړو. د لینکن مرکز مسؤل توریالي امین د خپل فعالیتونو اړوند لنډ معلومات هم ښاغلي یارمل سره شریک کړل. هغه ویل دوی د انګلیسي او کمپیوټر سربیره په بیلابیلو برخو کې د ورځې تر 600 پورې زده کوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. د لغمان والي دغه راز د لینکن مرکز څخه د لیدنې پر مهال د یو آنلاین ټولګي فارغانو ته په خبرو کې دوی وهڅول چې لا خپلې زده کړې وکړي. هغه ویل د زده کړو دغه پروسه دې لا ګړندۍ شي او هڅه دې وشي چې د ولسوالیو زده کوونکو ته هم پکې زمینه برابره شي. بل لور ته د اطلاعات او فرهنګ رئیس استاد اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې د لغمان له ښاغلي والي څخه مننه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له چارو څخه لیدنه او نظارت وکړ. نوموړي ویل د مشرانو نظارت او څارنه مامورین پیاوړي کوي.